د حکمتیار زوی هم د خپل پلار په قدم روان شو. د پاکستان ادعای بدرګه کړه، وایي افغانستان په وزیرستان بدلیدونکی دی. دا چې د جنرال موبین ترڅنګ نورو طالب فعالانو ورته څه پیغورونه ورکړي، نور معلومات هم دې ویډیو کې را سره تعقیب کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي، په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو زیاتېدو او په نورو هیوادونو کې د دغو جنګیالیو حملې به د دې سبب شي چې افغانستان په لوی وزیرستان بدل شي. کله بهرنیو جنګیالیو سره په تعامل کې د طالبانو ناتواني رښتیا او حقیقي وي، نو دا پریکړه به رښتیا هم د ټولې سیمې د بې ثباته کولو لپاره شوې ده او افغانان به تر ټولو زیات زیانمن شي. دغه څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان لوی درستیز عاصم منیر امریکا کې وویل چې افغانستان کې 23 ترهګرې ډلې فعالې دي او دا نه یوازې پاکستان بلکې ټولې نړۍ ته ګواښ ده. د هغې یادې خبرې د خلکو بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوي چې یو شمېر یې دلته تاسو سره شریکوو. جنرال موبین لیکلي، ته لا سیاسي ماشوم یې، په خپلو خبرو نه پوهېږي او ځان څخه دې د پاکستان لاسپیکر جوړ کړی دی. ته ملامت نه یې، ستا مشرانو هم تل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جنجال په وخت کې د پاکستان خوا نیولې ده. سید نور لیکلي دي، تاسې وګورئ څومره په خپل چل او ول یې د عاصم منیر اعلان له خپل لاسپیکره کړی دی. د ګلبدین په رګونو کې د پنجابي وینه روانه ده. فرید الله لیکلي، په داسې حساسو حالاتو کې په افغانستان کې جنگ ته لمن نه وهل، د نورو تبلیغاتو نه ښکاره کېدل او نورو ته لاډ سپیکر نه جوړېدل او د موجوده نظام په ضد منفي تبلیغات نه کول، دا د سالم فکره خلکو کار دی. ډیری تش په نوم سیاسیون د دې لپاره چې مالي ملاتړ ولري داسې خبرې کوي چې یو یې دا دی. احمد سعید بیا لیکلي، هسې بې ځایه مه ګډېږه، ستا پلار مو چې وتړلو نور دلته هیڅ جنګیالی انتن نه ورکوي. درنو اوریدونکو، تاسو مو هم د دغې موضوع مربوط خپل نظرونه را سره کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.